که پچا د رمضان میاشت داسې حالت کې تیر شوا چې دکې د روجې نیولو مطلق صلاحیت نو لکه کافر یا نابالغا یا لیونی نو دغه خلق د دې آیات مخاطب ندي نو په دغه کسانو باندې روجا د رمضان فرض نه ده لیونی کافر نابالغا په دوی روجا فرض نه ده او کم خلق چې هغوی کې صلاحیت ذاتی طور باندې موجود وي خو د یو عذر د وجې نه مجبور وي لکه زنانا چې په حیض او نفاس کې وي یا یو بنده مریض وي یا بنده مسافر وي نو دغه په یو حیثیت رمضان په داسې حالت کې وموند چې صلاحیت پکې شته نو د دې وجه نه آیات دې بنده ته مخاطب دي دی مخاطب دي خو وقتی طور باندې دته عذر دی نو د دې عذر د وجه دی وخت کې روجه معاف ده البته رست به قضا وروړي نو دې آیات نه معلومیږي چې د رمضان د روجې د فرضیت د پاره ماہ رمضان په حالت د صلاحیت کې مندل شرط دی چې دې به د روجې صلاحیت لري او میاش عمومي نو د رمضان روجې په فرض وي دې وجه نه چې چا پورا رمضان بیا موند پاغه پورا روجې د رمضان فرض شي او چا چې کم رمضان بیا موند پاغه باندې کم روجې فرض شي لکه یو سړی دی چې کافر دی او په نیم رمضان کې مسلمان شو نو دا نیم رمضان کفر کې تیر دی نو دا نیم رمضان روجو قضا په نشتا او دا پاتې رمضان چې دی نو دی مسلمان دی صلاحیت پکې اوس راغی پاتې رمضان روجې په فرض دی د لومبني رمضان روجې په دې سړي باندې قضا نشتا او دا روسته رمضان بونی شي یا یو نابالغ دی روجی خوړی نیم رمضان کې بالغ شو نو دا نابالغ والی زمانه کې چې کومې روجی خوړی دا غي قضا نشته او دا پاتې روجی په اوس فرض شوی البته مجنون لیونی مسلمان دک ذاتی صلاحیت شتا نو در رمضان پس حصہ کې چې دی ہوش کې راغی نو د تیر شو ورځو قضا په لازم را به وخت اختر بن راولي نو خواص چې پنیت کې تردد نی په دغه ورځ نفلی روجا نیوي شي مخکې آیات کې چې کوم اختیار ورکړی شوی چې د روجې طاقت د بندوي او پس وجه باندې دی وی چې روجه نه نیسما نو اختیار د کې فدیه ورکړي فدیه دی ورکړي که روجه نیسي روجه دی اقا اختیار په دې آیات باندې ختم شو فلیصمه خامخا دې اوس روجه ونیسي مخکې چې د روجې نیولو او نه نیولو اختیار ورکړی شوی هغه وخت کې مریض ته او مسافر ته رخصت ورکړی شوی چې که ته روجه نه نیسي نو مه نیسه مریض او مسافر ته تکلیفي روجه نه نیسي نه دی نیسي خو چې کله مریض جوړ شو او مسافر مقیم شو نو قضا به راوړي دا آیات مخکې تیر شو اوس چې دی دی که فلیصمه حکم راغی نو د بنده زړه ته به دا خبر راتله چې هغه د مریض او د مسافر کم د رخصت اختیارو هغه به منسوخ شوي وي
دا شبه پیدا شوې ده چې د مریض او د مسافر رخصت به منسوخ وي، نو دوباره دا حکم را ذکر شو چې نه مریض او مسافر ته بیا هم رخصت ته کدی روجه ماته دي. ولتکبر الله، او دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله پاک علی ما هداکم، په دې خبره چې تاسو ته هدایت کړی دی الله د طریقه وښوله، د رمضان د برکتونو نه محروم نه کړلې. اگر چې تا روجه په رمضان کې پوره اونه نیوله، څه روجې دې وخوړې، خو برکات د رمضان نه محروم نه کړلې. علی ما هداکم، چې تاسو لوی بیان کړئ د الله علی ما هداکم، په هغه څه چې الله درته هدایت کړی دی. خوراک سکاک کوا د ماښام نه پس کمې پورې چې یقین دې راشي چې صبح صادق شو، نو صبح صادق پورې خوراک وکړه، او چې صبح صادق شو نو بیا خوراک مه کوه. خیط الابید سپین مزه او خیط الاسود تور مزه. دا مثال الله پاک اخو د روجې شروع کول او د خوراک سکاک حرامېدلو دپاره د وقت تعین یې پکې وکړ. حتی یتبین لفظ یې پکې زیات کړ دې دپاره چې وهمي مزاج خلک هغه د وهم نه کوي، او صبح صادق نه مخکې د پځان خوراک حرامي نه، ډېر مخکې چې پځان حرام کی پاو شل منټه مخکې روجه کی ویا چې نه سبا شوي ني، نو دا د وهمیانو خلکو کار دی. نو وهمي کېږه ما حتی یتبین، چې یقین دې راشي چې صبح صادق د خوراک بند کا، او داسې مکو چې دومره بے فکر شي چې د سبا د بانګونو نه رستم خوراک سکاک کوي لا وختي دی. نو حد فاصل شریعت خو چې حتی یتبین، چې تا ته خخ کار شي صبح صادق. نو چې یقین دې راغی چې صبح صادق شو، نو یو منټ هم رستو که د خوراک وکړو نو روجه دې ونه شوله. که یو بنده اسمان لمنې ته کتل پوه شوی نه دی، وی خو تیاره ده او لا به سهار شوي نه او د خوراک کو، او چې پته ولګي د بانګ ویلی شوی او بعضې جوماتونو کې مونځ هم شوی، خو تیاره وه ده ته نو د ده روجه نه ده شوې. خو ګناهګار ځکه نه دی چې ده قصدن پر روجه کې خوراک نه دی کړی، دا خو د وی شپه ده الله سبا شوی نه دی، نو ګناهګار نه دی، خو قضا پشته دا روجه نه ده شوې، اوس به قضا راوړي. دارنګ ګړی چا سره نه وه او اوریس توره راله او ماښام تیاره جوړه شوله، د بنده یقین راغی چې بس د ماښام ټیم داخل دی او روجه ماته کړله، او ناګانه د نور د سترګې نه اوریل اقوا شو، رڼا ښکاره شوله، خو دا خو لا ماښام شوی نه نور ولاړ دی. نو ګناهګار خو نه دی، خو د ده روجه نه ده شوې، دا روجه به بیا قضا راوړي. یو صحابي دا آیات تراغی حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، وی خوری اس کے چې سپین مزه ښکاره شي د تور مزې نه، د بالښت لاندې یو تور مزه کېښو یو سپین مزه کېښود، او خوراک سکا کې کو بس لګیو او مزو ته به کتل لا نه ښکاري، لږ صبر وکړه. کمره کې دننه ناست دی او خوړل سکل کوي، اخر کې زړه تنګ شو نو بار راوته چې وی کته نو رڼا وه، سبا شوې او ښه رڼا وه. پیغمبر علیه السلام له راغی چې ما خو بېګا دقسې کار کړی دی، سپین مزې او تور مزې دواړو ته مې کتل او نه ښکارېدل، خوراک مې کو چې ور مې لرې کړو مې کته نو بار سپینه رڼا وه. پیغمبر علیه السلام وخندل چې ستا دا بالښت خو ډېر لوی دی، چې دا دومره لوی بالښت د اسمان لمن ته نه مراد د مشرق چې دغلته سپین مزې او تور مزې ښکاره شي، نو ستا دا بالښت دومره چې د اسمان لمن ده. مستقل جبرائیل علیہ السلام من الفجر ټکی د پاره بیا راغی
چې دا سپین مزه او تور مزه چې دا یادوم نو دا ګوره من الفجر دی یو من الفجر د پاره جبرائیل را کوشوي دی ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد دې کې د اعتکاف مسله راغله د رمضان پشپو کې الله حکم وکړ چې خوړلم کوا سکلم کوا او بیبیانو سره ملاوېدلم کوا خو که ته په حالت د